کومې زنانې چې ویښتان ښکاره وي او دغه لمونځ کوي دغه لمونځ یې صحیح نه دی، دغه لمونځ یې جایز نه دی. د کومې زنانې چې بدن ښکاره وي، کالي اغوستي وي، کالي دومره نري وي چې د هغې د بدن لاس دا ښکاره وي، د دې زنانې لمونځ صحیح او جایز نه دی. نن زموږ دغه معاشره، دغه زموږ رواج دا د چا طرف ته روان دی، یعنی ټوټل دغه زموږ چې کومه معاشره ده دغه د مشرکینو د لباس و طرف ته روانه ده، دغه د کفار د مغرب د رواج و طرف ته روانه ده. ولې وجه څه ده؟ په موږ پر عقل باندې شیطان دومره غالبه سوی، موږ په دې خپل زړه کې شیطان ته دومره ځای ورکړی چې نن موږ په اسلامي لباس باندې شرمیږو. نن دغه پلار نه دی، پلار دغه د خپل لور و دې لباس ته کتلی سي مخامخ نسي کتلی، لیکن په کورو کې خويندې، میندې، د زنانې، لورانې دغه ټوله دغه لباسونه د کفارو د مشرکینو لباسونه اغوندي، نه پلار غږ کوي، نه ورور غږ کوي، نه د کور مشر دې باندې څه وایي. ولې دا دومره بېغیرته ولې جوړ سو؟ ولې پر دې باندې څه ونه وایو؟ حالانکې زموږ څه کلچر دی، زموږ څه لباس دی، موږ د خپل لباس ولې د لاسه ورکوي؟ ولې ورځ په ورځ د کفر و طرف ته روان یو؟ ولې په کفر باندې د خپل رواج نه منو؟ کفر په موږ باندې څنګه د خپل رواج منلی دی؟ موږ ولې دومره د شیطان پر لاره باندې ولاړ سو؟ حالانکې بیا خلک وایي دغه زنانې ولې جهنم کې دومره زیاتې دي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما په جهنم کې تر ټولو سخت عذاب د بې حیا ښځو ولیدی. هغه بې حیا ښځه چې کالي یې اغوستي وي دې باوجوده د هغه ډڅه وي، هغه بې حیا ښځه چې هغه په ګلیو په بازار کې روانه وي، خلک د دې خپل زینت و طرف ته مایله کوي، دا غواړي چې خلک ما ته وګوري، ما بس پسې سي.